محترم مرګري پوښتنه کړې ده کله چې په لحد کې مړی کېښودلی سي هغه ټوټې څیرې را خلاصوي او بیا به کومې چې شناختې تیږې دي هلته هغې نه تاووي دا څنګه ده. او محترم مرګري اصل مسله خو دغه ده چې کله مړی په لحد کې کېښودلی سي نو هغه د کفن د پاسه چې کوم غوټې ورکړلی سوي ټوټه یې تاوه کړې ده یا د ملا په اندازه منځ کې چې کومه ټوټه ترې تاو کړې د دې لپاره چې کفن انتشار ونه کوي کفن هغه نسي مړی ترې نه ونه وځي یعنې مړی ترې نه ونه خوځېږي او د کفن نه ونه وځي نو هغه د انتشار په خاطر باندې ټوټه ورکړې وي د دې لپاره چې دا کفن او دا مړی کلک سي نو دغه ټوټې دا څیرې سي دي دا د کفن نه نه حسابېږي کوم چې فقهاو کفن ذکر کړی دا پکې نه حسابېږي نو لحاظه د هغې راایستل دا پکار دي جایز دي دا براباسي نو چې کله دې راوویسته بیا دغه څیرې دغه ټوټې دا له هغه تیږو نه تاول سراسر بلې ته واکول یوې تیږې نه بلې تیږې پورې دا بیا په شریعت کې هېڅ اصل نه لري دا بیا ثبوته کار ده هغه ټوټې دې واخلي چېرته دې ګزار کړي چېرته دې وغورځي که چېرته نفع ترې نه اخېسته نفع یې ترې نه واخلي ځکه هغه په کفن کې نه حسابې ده دا یو عامه ټوټه ده که څوک ترې نه ګټه اخلي که څوک ترې نه نفع اخلي که یو څوک یې چېرته ګزاروي خو البته بیا له شناختې نه تاول بلې شناخت ته پورې بیول دا بیا په شریعت کې نشته او دا بیا بدعت ده دا حاشیه تحتوي ده دا وایي نبي اسلام امر کړی و حضرت سموره رضی الله عنه ته د هغه زوی وفات سوی و ورته ویلي دا لرې که وعقد رجليه لانه من الانتشار دا پښې او ګوتې سي تړلې وي یا دا کفن غوټه پې تړلې وه دا د انتشار په وجه باندې و رسول الله مبارک حکم ورته کو دا لرې که دا کتاب الصلات دا حاشیه تحتوي کتاب الصلات ده صفحه 609 او همدارنګه لیکي چې دغه ټوټه د کفن نه ده و ازار من القرن الى القدم وثالث اللفافات تزيد على ما فوق القرن والقدم نو دغه ټوټې سي دا خالد انتشار د پاره د انخیف الانتشار والابان نو کان المدفن قریبا لا يخشى انتشاره فلا يقن کچیر د سیمړې او چې هغه انتشار نه يرد بس فورا جخت پکټ کې ویوړ نو دا ټوټې بیا خو تاول ضرورت نشته ده نو لہذا دغه ټوټې دغه څیرې دا د لحد او د خاورې اړولو نه وروسته په بره په شناختو په دې تیږو باندې تاول د یوې شناختې نه بلې شناختې ته بیول دا بیا په شریعت کې نشته او دې په شریعت کې هیڅ ثبوت هم دا نشته ده دا حاشیه تحتوي صفحه 508 او 515 اتاویا او 15 صفحه اتاویا او صفحه 515 کتاب الصلات باب احکام الجنائز ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي السلام علیکم